سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 14مه چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر ل شپږمې سره برابر ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عربي اماراتو ته پر افغانه سیالۍ کې د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځېدو د 107 منډې وکړې چې له دې سره ونه توانېد د افغان لوبډلې له لوري ټاکل شوی هدف پوره کړي. افغان لوبډلې له دې وړاندې خپله یوه لوبه د متحده عربي اماراتو پر وړاندې ګټلې وه چې له دې سره افغان لوبډله یوه ماتې او 3 بریاوې له ځان سره لري. د کندوز ولایت مرکز اړوند سپین زر ورزشي لوبغالي کې د 110 ورزشکارانو ترمنځ د سیمه ییزې غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ د کوروش نړیوالې ورځې په مناسبت ترسره شوې چې یوه ورځ یې دوام وکړ او په پای کې 80 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د پکتیکا ولایت په مټاخان ولسوالۍ کې د 9 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د بلال احمد لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې بلال احمد لوبډلې د 9 ویکټو په توپیر خپل سیال دوست محمد لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولۍ یې وګټله. د سپورت له ډګره وروستی خبر هم دا چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار 5مه ناحیه کې د 140 ورزشکارانو ترمنځ د کونړ ولایت زلزله ځپلو سره د غمرازۍ په موخه د سوک وهنې سیالۍ وشوې. په دغو سیالیو کې ورزشکارانو د ماشومانو، نفیو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړې چې په پایله کې 80 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. سپورتي خبرونه هم دومره و. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز سرویس. تر سبا خبرونه د الله په امان.